ما هغې وخت کې زما خو لا څه کې غونډ کورنۍ کې زما مور په جړی شروع کړله چې موږ دومره غریبانان یو. خیبر ولي له 19 کلونو کم عمره لوبغاړی دی چې په لومړي ځل یې د خپلو هڅو او زیار پر مټ نړیوالو لوبو ته لار وموندله. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي ادارې په فیسبوک پاڼه د یاد ځوان لوبغاړي ویډیویي پیغام خپور کړی او ورسره یې زیاته کړې چې د یو بااستعداده ځوان چې خوبونه یې په حقیقت بدلیږي. خیبر ولي یو وخت دا فکر هم نه کاوه چې د نړیوالو سیالیو برخه به جوړیږي، خو اوس یې وکولی شول چې د خپلو هلو ځلو او وړتیاو په پایله کې نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. ځوان لوبغاړي خیبر ولي په ویډیو پیغام کې ویلي چې کله نړیوالو لوبو ته د وتلو زیری پرې وشو، مور یې له ډېرې خوشحالۍ په ژړا شوه. شپه بس شکر دی ښه تېره شوه، قسم دی که مې د شپې خوب کړی، په خدای که مې کړی خوب. خوشحاله څه چې بیخي نو زدګۍ مه چې خدای سبا کې صرف کور کې ټول والا به داسې و چې ولا که کور کې چا ټکی خوب کړی، په خدای ته چې لاړم دې مور مې قسم دی ژړل راته. خیبر ولي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د څو کلونو راهیسې په ختیځ کرکټ اکاډمۍ کې په کرکټ لوبو او تمریناتو بوخت دی. نوموړي د شپې لخوا د موبایل کریډټ کارتونه خرڅول او د ورځې لخوا په کرکټ ستړی او بوخت و چې بالاخره ستړیا او هڅو یې رنګ راوړ. اوس مهال د 19 کلنو کم عمره نړیوال او آسیایي کپ ته د انتخاب شوي لوبډلې په منځ کې د خیبر ولي نوم هم شتون لري. ټاکل شوي چې د 19 کلنو کم عمره آسیایي جام د روانې ډسمبر میاشتې په 19مه په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د افغانستان په ګډون هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلادیش، کویت، نیپال او د متحده عربي اماراتو لوبډلې ګډون کوي. له آسیایي جام وروسته د افغان 19 کلنو لوبډله ویسټ انډیز ته ځي او د 19 کلنو په نړیوال جام کې ګډون کوي. باید یاد شي چې افغان لوبډله په سی ګروپ کې له پاکستان، زیمبابوې او PNG سره لوبې کوي.